قدیمه زمانه کې اوس ښکلي مشرانو ښکلي کارونه کول به یې په ځان او دي تلي په ارمان نو څه ښکلې زمانه وه او حیا د زنانه وه او په لاس د نارینه وه نه کولې چا نشي او نه شرابو میخانه کې او قدیمه زمانه کې ډېر نسکل بچا شراب او نه غمو د شباب پراتو په کتاب به یې لوستلو هم به نورو ته ګویانو څه ښکلي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم اختر شید، تاسو سره د فیسبوک یوټیوب د چینل له طرف نه پښتو ادب پاڼه زموږ په فیسبوک او پښتو ادب یوټیوب چینل په یوټیوب باندې دا وخت کې زه په پور نوخار محله شهید آباد سوری بابا کې محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب سره ناست یم. شروعات به یو دوو اشعارو نه وکم. په کتاب الهي چې عمل نه کړي، په کتاب الهي چې عمل نه کړي ورله سور سکر تیار دی ور روان دی. حیدر خانه پیغمبر مو محمد دی، حیدر خان پیغمبر مو محمد دی، څوک چې شک پکې ونه کړي جنتیان دي. محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب را سره دوی به تاسو سره خپل مختصر تعارف وکړي او د هغې نه پس به انشاءالله سمدستي تاسو ته خوندور غوندې کلام پیش کوي. موږ سره اوسئ چېرته ځئ ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني اختر شید صاحب، تاسو مونږ له ټیم نه راکولو دا نه تکلیف مونږ پسې کولو. زما جی نوم حیدر خان دی، صحیح بس لکه کوم چې په ما ایښې شوی دی حیدر خان او والد صاحب بهادر خان، تقریبا یو شان نومونه مو دي. او د راپور نوخار په شلاخیلو محله کې ما د یو زمیندارې کورنۍ کې سترګې غړولې دي په سن 1955 کې، دغه زما د پیدایش تاریخ دی. او په هغه وخت کې خو تقریبا بیا په بلوغ کې تقریبا موږ دلته په خپل رټ کې زمینداري کوله، هغې نه ورو بیا زه مزدورو پسې ووتم، اخري ته د ټیکهدارۍ مرحلې ته ورسېدم. نو ما دا 20 کاله بیا ټیکهداري مو وکړه او دغه زما تعارف و چې شلاخیلو محله کې پیدا شویم. اوس دې وخت کې په شهید آباد کې چې دا زموږ خپل رټو دې ځای مو کور جوړ کړی او فی الحال دې ځای کې اوسېږو. ښه ماشاءالله. حیدر خان حیدر صاحب بس نور انتظار په مینوالو نه کوو، زه یم چې سمدستي تاسو خپل کلام، ځکه چې ستاسو رباعیات ډېر زیات مشهور دي په کلي کې او خلکو مجالسو کې هم وی، نو ښه به وي چې هغې نه راته شروعات وکړئ نو ډېره به ښه وي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے افسوس دے زمانے ستا په مزاج، در نخو پخوانی یزید حجاج. خلق وای چې فرعون د خدای دشمنو، ابو جهل باور نکړو په معراج. دا رښتیا دي چې دا واړه ظالمانو، لیکن کم د هغې نه دی نن رواج. هغه دا وه چې ښکاره بې ایماني وه، نن په پټه پټه اخلي به د جاج. که خادی ته د مالدارو نظر وکړې، تو نالت به هغه دم کړې په داداج. ټول کارونه په دروغو باندې چلی، هېڅوک غم په زړه کې نه کړي د تاراج. بې خوندي ده مینه نشته صدق نشته، بې خوندي ده مینه نشته صدق نشته، ځمکې پرېښو چې کوو بیا کم اناج. نو حیدر وایي دا لا نوی رضالت دی چې نه په کل به د چا پیښې نه په آج. محترم حیدر خان حیدر صاحب دې نه پس
څنګه چې ما مخکې وي رباعیات خو ستاسو ډېر زیات خوندور دي او ډېر د عبرت نه ډک دي، خو ستاسو چاربیتې هم په کلي کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو زه یم چې په ټوله نړۍ کې د فیسبوک په لارې د یوټیوب په لارې خلک واوري، نو سم او خیال دی څه ښکلې غوندې رباعي راته نه وایي. چاربیته جي چاربیته د هغې نه مخکې به راته وایي چې کلامونه مو ټول څومره دي. ښه جي دا وخت کې مونږ په راپور نوښار محله شهید آباد کې په سوري بابا محله شهید آباد کې ناست یو درخان حیدر صاحب را سره دی. دوی نه ما پوښتنه وکړه چې ستاسو کلامونه څومره دي او د کتاب باره په اړه یو دوه خبرې کلام سره بیا. کلامونه خو جي ما پوره نه دي شمارلي، خو دومره اندازه راته لګي چې د 150 نه یا څه کم 200 پورې د ما رباعیات دي. ما یو ورځ داسې چې کول نو څه لږ لږ راته یاد دي او داسې 88 پورې غزلې ما لیکلي دي او نعتونه هم څه 10-12 یا 14 خو لکه شلو نه کم دي او دغه نه 15 خو شابي نعتونه دغسې یو 3-4 ما چاربیتې لیکلي دي چې په دې خپلو محفلونو کې مې یو 2 مخکې مې ویلي او یو بوس تاسو ته پیش کړم. قدیمه زمانه کې اوس ښکلي مشرانو ښکلي کارونه و کول به یې په ځان او د تلي په ارمان. نو څه ښکلې زمانه وه او حیا د زنانه وه او په لاس د نارینه وه نه کولې چا نشي او نه شرابو میخانه کې او قدیمه زمانه کې نسکل بچا شراب او نه غمو د شباب پراتو په کتاب به یې لوستلو هم به نورو ته ګویانو څه ښکلي مشرانو. پنځه فرض منځونه او کول به یې اخونه او خبر شله مضمونه او دا فضل به پې شوی و د پاک غني سبحان د تلي په ارمان. کرل به یې غنم او پخه ښکلي موسم او ایمان و محکم قدرت ولای خود برکت و خزانه کې او قدیمه زمانه کې حیا و پکې ډېره او قایلو د زور زیره او پخو لبې د سیره او الله ته چې نږدې وي نو دا هغه فقیرانو څه ښکلي مشرانو. پکې و محبت او بېشانه صداقت او په قدر د ملت به اوسېدل لکه مارغان او د تلي په ارمان. طاقت د ایمان او په زړه کې و ارآن او دا ځکه و شادان هر کار په اخلاقو مړني و نشانه کې و قدیمه زمانه کې ویشتو به یې نشان او په ډاګه په میدان او کتلو به یې ځوان که پاتې به څوک رالو نو صحیح مسلمانانو څه ښکلي مشرانو. پکې و اتفاق او د پاره د مټاک او هر کار په اخلاق شعوره کلي ډېرو تکړه به په زنانو د تلي په ارمان. هم صبر پکې ډېرو که سخته کې بګیرو د سره به تل تیرو که جرم به تې وشو تحقیقات یې وتاڼه کې او قدیمه زمانه کې وړل به یې جیلونه او په دو کې و آسونه او پکې و طاقتونه دا هر څه به یې کول خو د غیرت او هوښیارانو او څه ښکلي مشرانو. یو بل به یې ویشتل او یا هم حلالول او دا هر څه به یې کول جګړې به یې کولې تر خبره په میدان او د تلي په ارمان. هم کړي یې جګړې او ګردولې یې لوړې او یو بل ته ښې ککړې قرآن به یې منلو د الله لویه خانه کې او قدیمه زمانه کې قایلو په قرآن او صحیح مسلمانان او داسې غیرتیان
غیرت پکې بې حدو دی غیرت کې فقیرانو ښکلي مشرانو ورکول به یې په لار او د پاک پروردګار او سرونه خپل په جار خوشحال به ولې نه و زمانه چې و شادانه و د تلې په ارمان لیکما درته پته تر خپله حیثیته او خبر شه پې حضرته نوخار کلی کې اوس هم خیل مې ګوره په بانه کې او قدیمه زمانه کې کوم کار د پلستر او د کلی نه بهر او کور نه یم اکثر مالت شهید آباد زما یادیږي سامیانو ښکلي مشرانو بس دغه نصیحت دی او مسلم ته چې حاجت دی او دا واړه حقیقت دا واړه حقیقت دی چې لیکلی حیدر خان او د تلې په ارمان قدیمه زمانه کې اوس ښکلي مشرانو ښکلي کارونه او کول به یې په ځان او د تلې په ارمان ډېر ښکلی ډېر ښه ماشاءالله د زوړ وخت قدیم وخت ډېره ښکلی عکاسي مو کړې ده ماشاءالله نو دا راته ووایي محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب تاسو د نوښار پښتو ادبي او ثقافتي جرګې لوی نوښار نایب صدر هم یې نو تاسو د پښتو ادب او مستقبل څنګه وینئ او څه مو خیال دی چې آیا دا نوی کول پښتو طرف ته مایله کېږي او که نه یاره انشاءالله په دې چې کوم کار روان دی او کوم د علمو شوق وینم نو دې ته به الله پسې لږه موده کې ډېره ترقي ورکړي ځکه چې مونږ داسې نظر د واچوم نو دا اوسنی کل لکه پروګرامونو کې مو بل په ریډیو باندې م زه اورم دا شعر و شاعري ډېره نوماله دي اوسني هلکانو چې کوم کلامونه واورېده نو تقریبا ډېر مخکې روان دي او ډېر زر به الله پاک کامیاب کړي او پښتو ته به انشاءالله ډېره ترقي وشي په دې کې جی نور به راته څه ووایي که نه کافي دي محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب په تلو تلو کې راته یو ډېر د زړه خوند کلام چې تاسو ته کوم خپله نږدې کلام وي هغه راته ووایي انشاءالله بس اذان ته هم ټایم لږ دی بیا به انشاءالله نورې خبرې کوو بسم الله الرحمن الرحیم هم درته په ترنم غونتې کې لږ وایم جی ارشاد ضرور یو د دنیا رواج غلط ته څوک ته موړ نشو یو د دنیا رواج غلط ته څوک ته موړ نشو بل د یار غم زما مرض دې چرې جوړ نشو یو د دنیا رواج غلط ته څوک ته موړ نشو بل د یار غم زما مرض دې چرې جوړ نشو غلط رواج د حیا نشته بې حیا شولم په بې حیا کې ایمان څه کوي تبا شولم غلط رواج د حیا نشته بې حیا شولم په بې حیا کې ایمان څه کوي تبا شولم فیشن به نوې نوې ګوري هغه زوړ نشو بل د یار غم زما مرض دې چرې جوړ نشو د شریعت په حکم اعتراضونه کوي نکته چینه پې کوي او پکې سوچونه کوي د شریعت په حکم اعتراضونه کوي نکته چینه پې کوي او پکې سوچونه کوي دا ظلم کېږي د چا خېټه کې مروړ نشو بل د یار غم زما مرض دې چرې جوړ نشو یو د دنیا رواج غلط ته څوک ته موړ نشو بل د یار غم زما مرض دې چرې جوړ نشو حملې په دین کې ګنن هم مسلمان کوي
چې دا وګرځي د دین هغه انسان کوي حملې په دین کېږي نن هم مسلمان کوي چې دا وګرځي د دین هغه انسان کوي دا ظلم دا هر څه کېږي د هېچا ور سره توړ نشو دا هر څه کېږي د هېچا ور سره توړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو یو د دنیا رواج غلط دی څوک ترې موړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو که حکمران راغلی ټول ظالمانو تمام د کوم مالونه خوړل غټ شرمخانو تمام که حکمران راغلی غټ ظالمانو تمام د کوم مالونه خوړل سم شرمخانو تمام مټاکو یو پکې چغ دی کوړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو یو د دنیا رواج غلط دی څوک ترې موړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو د حیدر خان څخه متل د جګر خون پکې چې عمر تیریږي زما او په میږتون پکې چې د حیدر خان څخه متل د جګر خون پکې چې عمر تیریږي زما او په میږتون پکې چې بغیر د زوره هم څه سیس چرې نه چوړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو یو د دنیا رواج غلط دی څوک ترې موړ نشو بل د یار غم زما مرض دی چرې جوړ نشو ډېر ښکلی ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو پښتو ادب له او نوښار پښتو ادبي او ثقافتي جرګې لوی نوښار له ټیم ورکړو چې ستاسو مرکه لکه تاسو چې څنګه وي دا 13 کالو تقریبا تاسو شاعري کوئ او دا ړومبۍ مرکه کېږي ما سره په موقع باندې نه ستاسو فرزند نوم ستاسو عبدالاحد صاحب د شاته کیمرې نه موږ سره امیر شید ناست دی او د ډېرې خوش قسمتۍ نه محترم جناب عبدالمالک مالک صاحب فضل مالک صاحب د کیمرې لږ روب وي که نه محترم جناب فضل مالک صاحب چې د پښتو ادبي او ثقافتي جرګې لوی نوښار صدر دی هغه یې هم ناست دي او وخت کوتاه دی د مانځه ټایم را نږدې دی انشاءالله دې نه پس په مونږ بیا بل نشست کې د صدر صاحب نه محترم جناب فضل مالک صاحب نه بیا مرکې کوشش کوو چې رضا یې کړو انشاءالله تر د هغې پورې ما ته اختر شید راهي ته اجازت راکوي د لوی الله په امان